ګرانو ملګرو، یو خبریال له یو کامیاب بزنسمین او تاجر څخه پوښتنه وکړه: تاسو څنګه دومره کامیاب بزنسمین او تاجر جوړ شوئ؟ نو بزنسمین په دوو الفاظو کې جواب ورکړ: ګډ ډیسیژنز، سمې پریکړې یا فیصلې کول. خبریال بیا پوښتنه وکړه: تاسو ګډ ډیسیژنز یا سمې پریکړې کول له چا څخه زده کړل؟ بزنسمین دا ځل په یو لفظ کې جواب ورکړ: ایکسپیرینس، تجربه. خبریال دا ځل بیا پوښتنه وکړه: تاسو ایکسپیرینس یا تجربه له کوم ځای څخه حاصله کړه؟ د بزنسمین دا ځل په 3 الفاظو کې جواب ورکړ: فرام بیډ ډیسیژنز، له غلطو فیصلو کولو څخه. د ګرانو ملګرو، همدا غلطې پریکړې، غلطې فیصلې کول دي چې انسان ته په ژوند کې د سمو پریکړو کولو چل ورښایي. نو هیڅکله هم په ژوند کې له پریکړه کولو یا فیصلې کولو څخه مه ویریږئ، ځکه چې د انسان تر ټولو ستر ښوونکی او استاز د هغه خپله تیروتنه ده.